د دربارو والا شیم د کاروباري مرکزونو چې رامنځته کړي دي. ځینې ملګري یو لینک راواسته، یو ویډیو یو شی راواسته، یو عکس سکرین شاټ راواسته چې په هغه کې زه ښکنځلی یم، زما کورنۍ یې ښکنځلې ده، سپکاوی یې کړی، توهین یې کړی دی، تر نیکه پورې یې ښکنځلی یم. نو زه هغوی ته وایم چې و د خدای دوستانو، دغه دربارو والا چې په خدای پسې د درواغو کیسې جوړولی سي، په نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې د درواغو کیسې جوړولی سي، په امام اعظم پسې سلګونه کیسې د درواغو جوړې کړي دي، په پیران پیر صاحب پسې سلګونه د درواغو کیسې جوړې کړي دي، په شمس تبریز بل 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 دا څونه عالمان، څونه ښه اولیا تېر سوي دي، څونه نبیانو، څونه اصحاب کرام چې دي، په ټولو پسې د درواغو کیسې جوړې کړي دي. نو زه څوک یم؟ نو زما پسې خو باید 2,00,000 د درواغو کیسې جوړې سي، 2,00,000 رقم بهتانه باید راپسې وویل سي. د دوی داسې کیسې موږ له خپلې لارې نسي راګرځولی، ځکه زموږ لار چې ده هغه صراط المستقیم ده. زموږ هغه لار ده چې الله تعالی ته موږ په لمانځه کې په هر رکعت کې ژمنه ورسره کوو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا زموږ لار ده. موږ چې د الله سره کومه ژمنه کوو چې خاص ستا عبادت کوو، خاص ستا څخه کومک غواړو، هغه زموږ لار ده. نو دا پر دوی باندې دا کاروبار له خیره درېږي. تاسې شاهدان، نن یوازې وطن دوست دی، سبا به یې 10 ملګري یي، میاشت وروسته به یې 1000 ملګري یي، یو کال وروسته به یې 1,00,000 ملګري پیدا کړي یي. چې ستاسو مردارخورو څخه یوه کورنۍ راوګرځېږي، دا زما دپاره ویاړ دی. زه په هغه ورځ له خوشحالۍ څخه ژاړم چې ستاسو له دربار، ستاسو له دغسې کونیخانو، ستاسو له دغسې درواغجنانو څخه یوه کورنۍ راګرځي. دا زما دپاره ویاړ دی چې یوه کورنۍ ستاسو څخه راوګرځېږي او یوازې الله تعالی ته سر ټیټ کړي او الله ته وایي چې ای الله، دغه کړاو، دغه ستونزه تا را باندې راوستې ده، ما څخه یې ته لرې کړه. دا زما لپاره ویاړ دی. فاذکروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. آیات مبارک ته الله تعالی وایي ما یاد کړې، زه به تاسې یاد کړم. د الله تعالی پر نعمتونو باندې شکر وباسئ، د نعمتونو کفران مه کوئ. الله تعالی ته باید رجوع وسي چې څوک الله تعالی له دې ځای څخه ومني او الله تعالی ته رجوع وکړي، ستاسو څخه خلاص دي، ستاسو له شره څخه هغوی ټوله په امن کې دي بره. او موږ دا غواړو چې ستاسو له شره څخه دا ولس په امن سي، ستاسو له درواغو، ستاسو له چټیاتو، ستاسو له دغه تور بازار څخه دا ولس راووځي. ما د ډېری ملګري وایي چې دا دونه عالمان ولې غږ نه کوي؟ عالمان غږ نسي کولی. که یې وکړي، اول د وابي ټاپه، دویم بندي کوي. څونه عالمان یې بندیان کړل؟ نومونه درته واخلم. څوک یې بندیان کړل؟ ولې یې بندیان کړل؟ ګناه یې څه وه؟ او د عالمان ځکه غږ نسي کولی چې پر هغوی د وهابیت ټاپه ده، دستي ټاپه پر لګوي، وایي دا وهابي دی. دا اوس دغه د محکمې کوم قاضي صاحب چې د پنجاب په وړاندې فتوا ورکړه د جهاد، پر دغه باندې څونه ټاپې دي. دا اوس پر فیسبوک باندې عکسونه شته، عکسونه یې چې لیپا سوي وي، یا د مدرسې عکسونه چې لیپا سوي او دا لیکل سوي دي چې وایي مدرسه ور بنده کړل. درواغ پسې ویل کېږي، ځکه هغه پر دغسې ځینو کسانو باندې لګېږي. هغه دغه نه دی، هغه تور ترین فاتح دی که مفتو دی، پر دغه باندې یې وویل چې هغه کمې خبرې کړي وه د دغه د دوبي کیسه چې وه، دوبي کیسه یې ور رد کړله. دغه دوبیان پسې راولاړ سول، دغه خرافاتیان پسې راولاړ سول، دا د دوی دغه ډله پسې راولاړه سوه. هغه ته اوس هغه وابي هم کړ، ټاپې هم پر ولګولې، 100 نور شیان. عالمان په زرګونو سته، زما سره په لسګونو عالمان په لین کې دي، ان په سلګونو عالمان زما سره په لین کې دي. هغوی ځکه غږ نسي کولی چې د وهابیت ټاپې څخه بیریږي. موږ یې په کیسه کې لا نه یو. وهابیت محبیت مو درګرځوئ. زموږ یوازې د الله لاره ده چې الله جل جلاله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته څه ویلي دي. آیات، حدیث. امام صاحب چې پر آیاتو پر حدیث موږ ته غږېدلی دی، هغه شان چې تاسو په امام صاحب پسې تړلي دي، هغه مردود دي. هغه ستاسو د ځانه جوړې سوي کیسې دي. ځکه امام صاحب خپله وایي زما خبره که له آیاتو له حدیث سره ټکر وه، پر دیوال یې وتپئ، له دیواله سره یې وولئ، معنا مه یې منئ، هغه زما خبر ده نه. نو زموږ لړۍ روانه ده، لږ په تمه سئ.
راتلونکي نوبت او راتلونکي ښکار مې ته یې.